اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د سلامت جامع مو پر تن وي. زموږ د نن ورځې درس عنوان دی د فیثاغورس قضیې برعکس، په دې معنا چې که په یوه مثلث کې د وتر مربع د نورو دوو ضلعو د مربعاتو د مجموعې سره مساوي شي، نو دغه مثلث به قایم الزاویه وي. مثال، که په یوه مثلث کې A ضلع 3 سانتي متره وي، B ضلع 4 سانتي متره وي، C ضلع 15 سانتي متره وي، نو آیا مثلث با قایم الزاویه وي؟ د دې لپاره موږ بیا هم د فیثاغورس قضیې د فارمولې نه ګټه اخلو. C مربع مساوي کیږي A مربع جمع B مربع. په دې معنا که دلته د وتر مربع مساوي شو د نورو دوو ضلعو د مربعاتو مجموعې سره، یعنې دواړه طرفونه که چیرې سره مساوي شول، نو موږ ویلی شو چې مثلث به قایم الزاویه وي. دلته موږ د دغو قیمتونو څخه استفاده کوو. C قیمت 15 سانتي متر دی، نو دغسې لیکلی شو 15 سانتي متر کل مربع مساوي. A قیمت 3 سانتي متره دی، نو لیکلی شو چې 3 سانتي متر کل مربع جمع B قیمت څو دی؟ 4 سانتي متر، نو لیکلی شو 4 سانتي متر کل مربع. 15 سانتي متر مربع یعنی کل مربع، دغسې هم لیکلی شو چې 15 مربع سانتي متر مربع. دغه داسې لیکلی شو چې 3 مربع سانتي متر مربع جمع. دغه داسې لیکلی شو چې 4 مربع سانتي متر مربع. 15 مربع 25 سانتي متر مربع خپله مساوي 3 مربع 9 سانتي متر مربع جمع 4 مربع 14 سانتي متر مربع خپله 25 سانتي متر مربع خپله لیکو. 14 او 9 څو کېږي 25 له واحدونو څخه یو واحد سانتي متر مربع. دا چې د مساواتو دواړه خواوې سره مساوي دي، نو ویلی شو چې که د یوه مثلث یوه ضلع 3 سانتي متره اوږدوالی ولري، بله ضلع 4 سانتي متره اوږدوالی ولري، درېیمه ضلع 15 سانتي متره اوږدوالی ولري، نو دغه مثلث به یو قایم الزاویه مثلث وي. هیله ده چې په درس باندې پوه وئ. بیا چې د یو بل درس سره حاضر یم تاسو ته. الله پامان.